د کلي ځناورو پیسې راغونډې کړلې او ځان له یې پرې غټه چتکۍ ولګوله. چتکۍ په یو غټه بټن کلاوېده. هغې پرې ولیکله چې دا بټن مه وهئ. په کلي کې 3 خره وو. د یو نوم سمارټ و، د یو نوم سپیډ و او د یو نوم انټرنېټ و. د ځناورو باچا یو شادو وه. باچا ویل خره اعتباري دي. دوی به د بټن خیال ساتي. خرو د بټن د حفاظت عهد وکړو. یوه ورځ لږه شان تېزه هوا راغله نو خره پریشانه شو چې هسې نه باران شي. سمارټ ورته ویل لا خو شروع شوی نه دی. سپیډ ورته ویل ما نه نور صبر نه کېږي او بټن یې ووهله. سمارټ ویل مه کوه داسې کوې. انټرنېټ ته یې ویل دې ونیسه. انټرنېټ ډېر سلو و او سپیډ هغه بټن یو څو بېرې ووهله. چتکۍ به کله کړاوېده او کله وبندېده او بیا په چورلېدو شوه. ټول پریشان شو چې اوس به څه کېږي او چتکۍ یو درز وکړه چې راپرېوته. باچا سلامت بال بال بچ شو. په هغه شپه ډېر باران وشو او ټولو په یخ باران کې شپه تېره کړه. یو څو ورځې پس هغې هغه چتکۍ سمه کړه او بټن یې بیا خرو ته په حواله کړه. دا ځل یې پرې ولیکل چې دا بټن ونه وهئ ګورئ.